مونږ خلک چې د دوی واده کوو څونه پیسې پې لګوو چې د لور واده کوو څونه لکونه پې لګوو نو په جومات هم ولګوئ په مدرسه هم ولګوئ دا چې دا چندې غواړي او دا په کوڅو کې ګرځي او لوډ سپیکر یې په سوزکي او په موټر تړلی او چغې وایي خدای مو بخا او چندې راوړی او چې 10 روپۍ وله څوک ورکړي وایي بچې څه دې نوم دی وی پلانکی وی پلانکی دا پلانکی دوی 10 روپۍ راوړی خدایا ته واړه جنت والا ورکې نو خدای دې کور د میردین جومات کا چې په 10 روپۍ د هغه لا ته جنت ورکړل نو موږ به د دې شانګلې او د پورن په دې سړکونو ګرځو راګرځو موږ به چېرته سو موږ به هم جنت ته ځو که هلکه د جنت شوق لرئ که نه لرئ وایه لرئ که نه لرئ نو جنت له خو موږ هم ځو نو خدای دې بې خو باسه چندي مولا په 10 روپۍ د غونډ جنتونه او جنتونه مته نه دي یو مرجوح قول پکې شته بعضې علماوي نومونه هم لیکلي دي جنت فردوس جنت مأوا او جنت عدن خدا قول مرجوح دی دروازې اته دي او جنتونه بې شمېره دي الحمدلله نو دې دغه سره روان دی شیرګړ علاقې سره یو حافظو په سترګو وړو زمونږ د علاقې و هغه ظالم به جومات ته چنده غوښته ټوله به یې په خپله خوړه نو هغه په لوډ سپیکر چغې والې وایي خدای مه بخه که نغدې پیسې د سرنۍ د چرګ واګی راوړی مې دا د ښه فارموله راټینګه کړې ده ځکه د زنانو سره خو نغدې پیسې نه او د چرګ واګی خو انډې خو په هر کور کې وي سی به دا ماشومانو به 2 انډې او 3 انډې او د به چغه واله بچې څه دې نوم د پلانکي ماشوم 2 انډې راوړی چا 3 راوړی او خدای پاکه ته ولا ته جنته ورکړي بیا ما بیانم وکړه چې رالم همغه چغې د ابووالې مې خدای پاک دې ته یې خیال نه چې خدای مو وبخه که نغدینې ګوڼه راوړی یا چیني راوړی یا دا شی راوړی دا سپکه چنده زه روانو او دې په سوزکي کې ناست دی هګۍ ما ته کړه او په خولې یې راواړوله وما هګۍ ډرایور ته مې ورپسې شه چې ورغې مې یا پېږه لوډ سپیکر دې بند کا بندې کا مې ظالمه انډې د جومات دپاره د خلکو نه غواړې او سکې یې په خپله دومره چالاکو په دې مرۍ لاس کېښوس وي داسې چغې وایي څه نو دا سپکو چندونه م خدای ساته چې مړه شی مړه په خدای مې دې قسم چې صحابه به اوږې درک به نه لګېد خو د چا نه به یې سوال نه کوه حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی اوږې هم ډېر زیات خېټې مې درد کو نو د جومات په هغه لاره ودرېدم چې خلک پې کورونو ته ځي ما وی ما به ځان سره څوک بولي ډوډۍ به راباندې وخوري سوال مې نه کوم حضرت ابوبکر صدیق راباندې تېر شو ما ورته د آیت تپوس وکړ بخاري مسلم کې راځي وایي هغه آیت راله ښه راته خو ما مطلب دا چې ما ته به وګوري زما د شکل ته نو ما باندې بیا اړه خفه شي چې دا هلک ته دې مخ ته پته لګي چې وږی دی زما دې خېټې ته به وګوري چې ما خو کاڼې تړلی او وایي به چې په لاره کې څوک چاته آیت نه ښایي نو کور ته به مې بوځي وړی روډۍ به راباندې وخوري وایي ابوبکر نیغ لاړ غږې ونه کړي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی دا هغه نه مې د یو آیت تپوس وکړ وایي ما له ښه راته هغه آیت خو دا مې مطلب و چې دی به مې کور ته بوځي ډوډۍ به راباندې وخوري هم وی نیغ تېر شو غږ یې ونه کړ ګوره دا نه وایي چې ما بوځه ډوډۍ وخوره راباندې شرعاً دا جایز هم دي یو دوست که دوست ته ووایي چې هلکه وږې یم ډوډۍ راباندې وخوره دا حرام سوال نه دی هغې کې تذلل وي او دا التماس د ملګري د ملګري نه تقاضا کوي بل چې داسې وږي دله سوال کول جایز هم دي بیا به هم صحابه ونه کوه بالکل به نه کوه حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه یو ځل د حضور پاک نه سوال وکړ رسول الله مبارک په هغې خفه شو وی حکیم که څوک درکوي نو اخله مه منې کوه خو سوال مه کوه حکیم ابن حزام په هغې داسې عمل وکړ چې تر مرګه پورې سوال ونه کړ سوال خو څه کې چې صحابه به تنخوا ورکوله چې د ده په خزانه کې کوم حق و هغه به یې نه اخیست نو دا سوالونه او دا په لارو کوڅو کې چغې وهل او چندې دا فضول شی دی د دین بېعزتي راولي او د دین سپکاوی راولي زه دې ټولو علماو ته وایم
چې مدرسې جوړې کې او په اخلاص پیدا کې خدای به چلی او دا چندې به قطعا به نه غواړي چې دا په کوڅو سودکي ګرځي او موټرې ګرځي دا قانون نه منه دي قانون کې هم دا منه دي خو دا زمونږ پولیس والا خو زمونږ وروڼه دي نو دوی ما یو ډي پي او ته مې دا ولې نه منع کې هغه ما ته ویله که تا یو اعلان راله وکړو ما اوس په دې مولیانو بېغمه کې نو ما ته وایي مونږ له کار ګورې دا خو علما دي زمونږ وروڼه دي پرېږدي مولوي صاحب مونږ ورته غږ نه شو کولی او زمونږ وروڼه دي پولیس والا نو دوی غږ نه کوي قانونا هم دا پابندي ده دا شی به نه کوي او چې کله دې اخلاص په زړه کې وي څه شی وي اخلاص باس مدرسه جوړوه غوره چنده د عزت مدرسه جوړوه الله به سره مدد کوي هېڅ فکر به نه کوي زمونږ دارالعلوم دیوبند د انار د یو بوټي لاندې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه شروع کړی یو استادو ملا محمود یو شاګردو محمود حسن د دې دوه محمودینو نه شروع شو ورشه وګورئ د دیوبند بچو ته نن په دنیا کې خواره واره دي لوی لوی علما هېڅوک د دیوبند شاګردین خالي نه دي چې دا کم دوستان د دیوبند مخالف دي که دا دې ولټول نو د دې استادان هم دیوبندیان دي یا به د استادان دیوبندیان الحمدلله دا ولې دا د مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص دی دا لوم دیوبند ته یو ځل انګریزان راغلل محتمم صاحب ته وی دا مدرسه باندې څومره خرچه ده وی دومره لکه ولې لنګر دی استادان دي بجلی د بلا پیسې لګېږي وی مدد ځکه دوی خو دا بجټ وایي که نه وی مدد نشته وی څنګه نشته وی نشته د دې مدرسې څه دوکانونه شته څه منډی چې د هغې نه بدن راځي مستقل ما وی هېڅ هم نشته نو دا څنګه چلېږي موږ هم پرې نه پوهېږو دا چې ته سوی دا لنګر چې دا مونږ ولیدو دا په سوونو زرګونو طالبان ډوډۍ خوري او دا ټول نظام چلېږي دا پیسې د کوم ځای نه راځي موږ ته پته نه لګي راځي او پوره کېږي نه نو څنګه کېږي په څنګه موږ هم نه پوهېږو هغه حیران شو نو چې ته نو هغه انګرېز 200 روپۍ راوستې او محتمم صاحب له یې ورکړې وی ها دا 200 روپۍ زما له طرف نه مدرسه کې جمع کړه هغه وخت 200 روپۍ ډېر شو هغه زړه خفه شو چې دا مسلمانان دي د خپل دین خدمت کوي او دا دومره پیسې او لنګرونه روان دي او سامدن نشته 200 روپۍ ورکړې نو چې روان شو محتمم صاحب ورته وی بهجان لږ واپس شه وی تا وختي څه وی وی ما وی چې د دې څه بجټ د دې څه شته که نه نو تا وی څه نشته نو محتمم صاحب ورته وی داسې راځي لکه را تا چې 200 روپۍ راکړه دا د دې بجټ هم دی دا د دې مدن هم دی نو اخلاص چې په محتمم صاحب کې وي بس مدرسه دې جوړه دا مدرسه زما نه ده دا د مولانا ذاکر الله صاحب نه ده دا ستاسو د دې کلي چې په شریکه کوم مشر دی مولانا فتح العلوم صاحب چې ستاسو مشر عالم دی او د ډېرو علماو پکې استاد هم دی او د ډېرو طلباو استاد هم دی او زموږ ډېر انتهایي محبوب دوست او ورور دی دا د هغه مدرسه نه ده دا ستاسو نه ده دا د چا ده دا مدرسه ووایه د الله ووایه شوق سره ووایه دا جومات د چا دی الله دین د چا دی پیغمبر د چا دی شریعت د چا دی خدای پیش او چلوری پیش چې اخلاص وي قسم په خدای ښه به چلېږي هر ځای نه چې دی له به خدای را پیدا کوي من حیث لا یحتسب د محتمم صاحب خیال کې به نه تېرېږي او دا هر څه به خدای پاک راولي چې اخلاص دې اس بني دی به م اخلاص کوي څه د الله رضا چې خدای زما مقصد ستا رضا ده او طالب ته م ویل چې طالبه ته به م په نیت کې رکې راولې چې زه سبا درسونه کوم د الله د رضا ده تاسو به م وایئ مدرسې سره امداد کوو د الله د رضا دپاره چې د خدای رضا وه هر څه ټیک ټاک وي نظام الملک توسی او بادشاه تېر شوی هغه په خپله زمانه کې بلا مدرسې جوړې کړې او د هغې مدرسو دپاره یو بجټ به هر کال کو
او په مدرسو به ډېرې پیسې لګول، په علماو طالبانو به پیسې لګول. دا مخالفین خو هر وخت کې نو دا خپلو وزیرانو مشیرانو ورته وی صاحب ته خو مدرسې جوړې، دا څه دپاره جوړې؟ وی دې دپاره چې زما الله راضي شي. نو هغه مقصد دې نه پوره کېږي. وی ولې؟ وی چې څومره طالبان په مدرسو کې سبق وایي ټول د دنیا د سبق ښایي او نه د الله د رضا دپاره طالبان سبق وایي. وی څه دپاره؟ وی پیسې له لګیا دي، تنخواه ورکوي استادان تنخواه له لګیا دي او طالبان هم دې له لګیا دي چې سبق فارغ شو او چې د غټه نوکري میلو شي او تنخواه میلو شي. وی ښه وی یو وی که داسې خو دا مدرسې بندو دې کې د دنیا دپاره لګیا دي او دین زده کوي او دین ښایي، نو په دین دې پیسې نه ګټي، دنیا د باندې دې پیسې وګټي. نو جامع یې بدله کړي، لباس یې بدل او شکل یې بلکل بدل او بغیر د پروټوکول نه پټ غوندې د کوره ووته او چې په ښار کې کومه غټه مدرسه وه هغې ته ورغی چې څوک پرې نه پېژني، معلومات اخلم چې دا وزیران مشیران مې ټیک وایي که دا ووایي. نو چې مدرسې ته ننوت ده خو جامه بدله کړې وه، لباس بدل چا نه پېژن. یو طالب ته وایي بچې سبق وایې؟ یو څه دپاره وایې؟ یاره پلار مې قاضي دی نو چې زه قاضي شمه. نو قاضي چې څه به کوي؟ تنخواه، غټه تنخواه بالم، ګټ عزت به مې. وی دا خو پته ولګېد دا خو د خدای دپاره نه دی. بل نه یې تپوس وکړه بچې څه کوې؟ وی سبق وایم. څه د سبق وایې؟ پلار مې مفتي دی چې غټ مفتي رانه جوړ شي. نو چې مفتي جوړ شي څه به کېږي؟ باباجي غټه تنخواه ده. موټر به هغه زمانه کې اوښ دی او قچر او خره دی، دې زمانه کې موټر به میلو شي، بنګله به میلو شي. اوهو. بل نه یې تپوس وکړه بچې څه کوې؟ باباجي سبق وایم. څه دپاره؟ پلار مې استاد دی، مدرس دی، پروفیسر دی. نو چې څه چل به وشي پروفیسر؟ غټه تنخواه پلار دی، زه به هم هغه تنخواه اخلم. خو چې چا نه تپوس کوي هر یو د تنخواه او د پیسو په سوچ دی. نظام الملک توسې وایي ویړه کې مې فیصله وکړه چې بس دا مدرسې بندو. دوی چې د دنیا دپاره دین وایي زده کوي ښایي، نو بیا د دنیا په دنیا وګټي. دنیا د دین ذریعه استعمالول ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. دا خو ما وایي د خدای لپاره دی، بل څه کار دې شروع کړي، تجارت دې شروع کړي. وایي دا مې فیصله وکړه، وایي روان وم چې بس مدرسې اوس بارډیننس جاري کړم، غونډې مدرسې به بندې کړم. وایي چې هلک یو په دروازه کې یو هلک ناست و، هغه نه مې تپوس وکړو کتاب ګورې لګیا دی. بچې څه کوې؟ باباجي وخت مې خرابه څه کوم سبق نه وایم. بچې یو تپوس ته نه کوم، یاره خدای ته وګوره وبایي ماشا محتوی صاحب نه تپوس وکړه. بچې یو معمولي تپوس دی، یاره ما وخت مه ضایع کوه، د کتاب ګوره. بچې د میلمه حق په دې کتاب کې تا نه دی ویلي، تا نه تپوس کوم، تا سره د سوال تعلق دی. شاه باباجي زر وایه بچې څه کوې دلته سبق وایې؟ څه دپاره وایې؟ باباجي څه له دې له وایم چې زما الله راضي شي. الله څنګه راضي کې؟ باباجي چې دا سبق ووایم او زه یې زده کوم نو زه به یې خلکو ته ښیم، نو زما د پیغمبر مشن به جمدي شي. زما پیغمبر ته الله قرآن کې وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چې کوم قرآن خدای درته خلکو ته ورسوه. پیغمبر خپلو شاګردانو صحابو ته ورسوه، صحابو خپلو شاګردانو ته موږ ته راورسېد، دا اوس موږ امت ته رسوو. دا د پیغمبر مشن. ما انزله عام دی، وحي جري خفي دواړو ډول دی. او که د ما انزله نه قرآن والې نو سنت ته بل ځای نه معلومېږي که نه. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. په حدیث بخیر چې دا شرح د قرآن ده. اقیم الصلاة په معنا خو بغیر د حدیثو نه موږ نه پوهېږو. ټول د بخاري کتاب الصلاة، د ترمذي، ابو داود، مسلم، دا د یرکوټي ټکي شرح ده چې اقیم الصلاة. زه خو دې دپاره دا سبق وایم چې د رسول الله مبارک کوم مشن و چې قرآن او سنت خلکو ته رسولو چې خلکو ته ورسوو. دې دپاره سبق وایم چې کوم مشن مقصد لا زما د ښکلي مبارک پیغمبر دا احمد شوی دی.
او زما د محبوب پیغمبر د طائف په سفر کې وجود ویني ویني شوی دی او زما د محبوب پیغمبر په شان لرې چول شوی دی او دا محبوب پیغمبر د مکې نه ښکلی شوی دی مدینې ته حقا مقصد جم دی کول غواړم دې ته اوس نیت وایي نیت دې دا وکړه طالبه چې زه هغه دین خلکو ته رسول غواړم چا دپاره چې الله پیغمبر رالېږلی دی زه د هغه قرآن خدمت غواړم چې چا دپاره خدای پیغمبر رالېږلی دی زه هغه سنت خلکو ته رسول غواړم چې چا دپاره پیغمبر راغلی دی او پیغمبر ترغیب هم ورکړی زه دا مسلمانان دا عوام الناس دا دوستان په شریعت په رڼا روښانه کول غواړم دی د قرآن په رڼا روښانه کول غواړم دی د سنتو په رڼا روښانه کول غواړم زما په خدای قسم د پیغمبر مقصد همدا دی انما بعثت معلما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ښه خوی دی خلکو ته ښیم دین ورته ښیم یعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم چې قرآن حکمت او د دې د باطن او ظاهر تزکیه او صفایي راولم دا زما مقصد دی دا مې مشن دی چې د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک په مخ کې هسکه غړی ولاړ دی د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک نه مخ واننو او هغه ته نیغ ولاړ چې د الله رسوله ستا کوم کار حتی لوس هم هغه کار کړی دی او د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هسکه غړی ولاړ چې الله ما چې تا کوم ډیوټي وه ما هغه ډیوټي پوره کړې ده بچې دې دپاره سبق وی باباجي دا مقصد دی پیسې دولت تنخواه باباجي پرېږده وه تنخواه ډوډۍ خو ماله خدای مقرر کړې ده ایمان به دا ساتي ځکه نور کېږه کې چې ماله خدای ډوډۍ مقرر کړې ده رسول الله مبارک فرمایي څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې مدغه ده 120 دن پس دا عرفي روح پکې اچوي نو هلته فرشته تپوس کوي د یو څه سوزونو یو پکې دا دی مر رزقو روزي به څومره او لفظ د ما دی د عموم دپاره راځي څومره څه شی به خوري ساګ به خوري پیتي به خوري تور باټینګم به خوري که غوښه به خوري څه به خوري فیکتب وهو فی بطن امه د ده دا نیټه او دا هر څه ولیکلی شي او دی د مور په خېټه کې پروت دی نو دا به ایمان او یقین ساتئ چې روزي به د چا په لاس کې وایي شوق سره وایي شوق سره وایي رزق خدای سره عزت چا سره شوق سره وایي ژوند چا سره مال چا سره بچي چا سره خبر خلاص روح صحت بسوک راکھے مرض بسوک لرکھے سمرخ کلی شکلونے مرلا راکھے سمرخ کلی سترگی راکھے سمرخ کلی مرگونا او نقشے راکھے او مسلمانانے پیدا کرے او دا سمر عظیم او پیغمبر و متیانے پیدا کرے او سمر عظیم کتابیں راکھے زمانے پرب قسمیں چاہے اللہ کا مولے میرا بنا قسم میرا تا جماعت کے خواب چی اللہ کا من میرا بانا دے خو منگا خدای شکر ادا نکر منگا کا خدای سپی جوڑ کرو منگا دا خدای سکڑے ڈوڑیو انجینئر جوڑو بچے ڈاکٹر جوڑو ما او بچے با سعودی تا لے گم او ملیشیا تا لے گم او دوبے تا لے گم او دکان کو او تجارت کو ولے ڈوڑیو با دا کم زینی پقلار کینا کم رب چی یہودیانو نا ڈوڑیو ورکی چی اگوی خدای تا پلار وی او زوی ولا گرنی عیسایان خدای لا زوی گرنی مشرکان خدای تا کنزل کئی کنزل شخار چه وطوی کنزل وی دا خدای خلده دا خدای لونه دی اللہ وی دا ما تا کنزل کئی خدای تا سپک گوری او دا خدای شریک پیدا کئی اغیر خدای ڈوڑے ورکی نو موتا لبی ولی نرکی دشمن لورکی او دوست بے نورکی کافر مشرک لے ورکی او جسو کی دا خدای قرآن تناستے و دا پیغمبر سنت تناستے اغیلہ با خدای نہ ورکی پا خدای میں قسم رتا خورم اس پارے دان اللہ تا او بچے بچی دا خدای دین تا قرآن تا اس پارے پیغمبر دین تا اس پارے کہ تاسو دا خدای خروزی در نکلا کہ جب دے راشد ما پا دے مختوکانے ہوتو کے ڈوڑے دا خدای پلاس کر دا مصدہ پلاس کر یو سړی د بوتلې ما په یو په خبر کې په یو نشته کې ډوډۍ را لکړې
ډېر مالدار سړی و وخت سره اوس مړ شوی دی خدای پاک دې وبخښي زما د مخه زما د وجې نه غټ بلا علما م راغوښتي ما یې ډوډۍ کړې وه علما یې م راغوښتي وو داسې دوستان یې م راغوښتي او د هوټل نه یې ډوډۍ راغوښتې وو ډېره قیمتي ډوډۍ هر څه پکې ما لکه دا خو دې ډېر لوی تاوان او اسراف کړی ما ته مولوي صاحب ټول عمر یې په دې غلطو خلکو خورو نن تا باندې خبره نشته زه او دې یو ځای ناست وو په دې درستخان د هوټل ډوډۍ وه هر شی پکې او دا به راته وی ګورې شیخ صاحب دا مې تیلو کې هر څه ورته ویلي دي او دا مې په خپله نګرانۍ کې مې پخ کړې ده او خوره مې مونږ خو وړه خېټه د څونه بخورو دې غریب له د کور نه په یو لوښي کې مونږ ورته مهې وایو دا سپینې سي به دوکان کې خرڅېږي دا سپینې مهې والا راوړې په لوښي کې چې نه پکې مالګه وایي سم پکې نو د هغه لګیا دی په قاشوغه خوري او ډوډۍ دونه پوټې غوندې راواغېسته مې دا دومره ګډان چیلي او دا شیان دي دا ته نه خورې وي دا په ما بند دي که دا مې اوس وخوړل اوس به بیا لوغړېږم او خېټه کې به مې درد شي دا په ما بند زما دقه خوراک دی دا مهې نه پکې مالګه شته نه پکې غوړي شته نه پکې مساله شته دا زما خوراک دا دوه ګوتې ډوډۍ دا دوه نوړۍ د خولې د خوند لپاره دا زما خوراک دی بس هر څه شته خو چې بند شي نو څه کوې ورسره ډوډۍ به درسره ښه ډېری ستا مخکې به ګډانه لالېږي ستا دوستان به یې خوري په تا به پریږدي ته به یې نه خورې وایه نو ډوډۍ رزق د چا لاس کې دی ووایه دا سوچ د ذهن نه وباسئ چې ډوډۍ به د کم ځای نه نو هغه هلک هغې بادشاه یې وخته څه وایي ورته یې وی بادشاه وی هغه خو نه پېژني چې بادشاه دی وی د الله دپاره لګیا نظام الګل توصي ورته وي بچې زه عام سړی نه یم زه د دې ملک بادشاه یم بادشاهي وکړه ما ته ووایه ما جامه بدله کړې ما ته خپل وزیرانو مشیرانو ووایي چې دا خلک لګیا دي او دا علم حاصلوي د ډوډۍ د پیسې دولت دپاره جاه دپاره ما وی ښه دا علم دا دومره لوی شی د دنیا لپاره دنیا په دین ګټي نو ما وی راشه معلومات والا نو تپوس مې وکړ نو د ټولو خلکو هم دغسې راته ووایي نیت مې کړی و چې اوس به زه مدرسې به بندوم یو ته مې ولیدې یو ته ستا نیت برابر دی نیت دی ښه دی خالص ستا د وجې دا مدرسو دا د بندولو اډر واپس هله زه چې په دې مدرسه کې ستا غوندې یو قسم فارغ شي دا هم ډېره ده داسې به بله مدرسه کې هم ستا په شان یو کسي بله کې به هم ستا په شان یو کسي دا یو هم ډېر دی په دې دونو کې بچې ستا په مخ خپل فیصله واپس کوم مدرسې نه بندو دا هغې هلک نه خدای څوک جوړ کړل امام احمد غزالي رحمت الله علیه امام غزالي صاحب ورته چې د هغه نه خدای را دین څونه کار اخیستی د هغه یو کتاب دی صرف احیاء علوم الدین چې دا خلک ورته احیاء العلوم وایي ټول دین دی پکې بس اول نه آخره پورې دی دغه یو کتاب چې دی وکت د بل کتاب د کتو ضرورت دی نشته دا د الله د رضا خبره ده د الله رضا چې دی بس خدای به دنیا کې به دی خدای مدد کوي یو صوفي نو هغه په کلي کې په علاقه کې یو اونه و خلکو به د هغه اونه عبادت کوه د اونه عبادت به خلکو کوه څوک بدل بچي به یې غوښتل څوک بدل د بیمارۍ لپاره به اذان ورپورې مګو دا بعضې وخت کې دا شرکي او دا بدعاتو عمل خلک کوي د کاڼو بوټو سره د صوفي صاحب وایي چې خدایه دا خلک خو مونږ منې کوو تقریرونه کوو چې دا مه کوئ دا ګناه ده د اونې نه مه غواړئ الله نه وغواړئ صحت د خدای لاس کې دی بچي د خدای لاس څه کوئ خلک نه منې کېدل صوفي صاحب تبرګې په وکړه او روان شوې دا اونه به ووامه دا بنیاد به ختم کړم مسله به خلاصه شي یو سړی ولا په مخه ولاړی وی صوفي صاحب څه کوې یاره وایي دا اونه ده دا خلک ټول شرکیات او بدعات کوي لګیا دي ورکه دا اونه ده د یوې خوام چې دا جنجال ختم کړم سړی ورته وی صوفي صاحب په قلار کښېنه اونه مه وهه ولې مه وهه نو وی ګوره دی خوا د ګناه کار هم کېږي خواخوا سوری دی خلک لاندې څاروي ودرئ وده کېږي میوه هم کوي پاڼه هم کوي ګډې چیلې پې خلک سرې نو فایدې هم پکې شته که
و ډېر فایدې دومره نه دي لکه تاوان چې څومره دی وایي ته خلک پیوه که نه وایي ما خلکو ته رشیم که خلک نه پوهېږي او دا اونه خامخا وه ګوره څوک به در سره جګړه وکړي بس په تا دا لازم نه دی چې ونه ووهه بس ته خلک پوهوه ده وایي په ارام کښېنم دا ونه وهم دواړه سره په جګړه شو چې په جګړه شو صوفي صاحب پې مضبوط شو هغه سړی اوچت که او ځمکې له یې راوبغه یو څو لته یې وله ورکړه او ته بیا ودرېد وایي نه به یې وایي د بیا اوچت که او ځمکې له یې راوبغه یو څو لته یې ورکړه هغه ورته بیا اوچت شو وایي مه وله ونه دی وایي خوارشې ما مخې ناخواشه دوه ځله خو مې برابر کړې بیا اوچت که او ښه په دا مازدیګر یې وله یو څو لته یې ورکړه ښه یې برابر اخر کې سړی ورته وایي ته صبر وکړه زما یو خبره واوره ته دا ونوې او الله راضي کې او داسې وکړه زه به تاله هر سال یو درهم درکوم درهم هغه زمانه کې ډېر شوي په هغه درهم د خدای د رضا لپاره خرچه کوه په بچو هم لګوه په خلکو هم لګوه او خلکو ته نصیحت کوونه څه کوې چې وایي څوک بل سره جت وکړي ستا دپاره وایم او اونې سوري ته خلک کښېني دې صوفي صاحب کې د درهم واورېدل که نه درهم خو ډېر شوي وایي دا به کوم ځای ته راکوې ماله بس وایي د کوره روز یې پلانکې تیږه نه ده هغې لاندې به پروت بالښت لاندې به دې بس پروتي سر اوچته وه دروغ راته ونه وایي کنی به ووه بیا ونه بس یې وایي خلک پیشه خدای پیشه فورا اراده بدله شوه پیسې رالیکه فورا اراده بدله شوه خلک پیشه کول دی خدای دوزخ ته بولي زما پیسې زه به خلکو ته نصیحت کوم که نه که څوک شرک کوي او کار څه کوي خپل کار به کوي بس واپس شو تبرګې واپس شوړو چې سار پاسې د بالښت لاندې درهم پروت و روپۍ میلاو شوه درهم په دې بار څه کوو او خلکو ته به نصیحت کوو چې دا شرک مه کوئ باقي خلک پیشه خدای بل اوس پاسې بیا درهم پروت دی بل اوس بیا پاسې د بالښت لاندې بیا درهم پروت دی بس سړی سور کې دی خوشحاله بل اوس چې پاسې بالښت لاندې سب نشته سړی خو دوکه تبرګې یې په اوږه کړه چې بیا روان دی سړی وله مخې له راغی وایي دا ونه به نه وی خوار شي څنګه نه وی ورځم وام خلک شرکیات کوي او دا کوي دا کوي وایي نه وی په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پې زورور شو او صوفي صاحب یې اوچت که او د ځمکې یې راوبغه اوهو دا څنګه چلو شو هلکه چې بیا پاڅېده وایي مه دا دې ولې لګنې برابروم دی بیا اوچت که او خان اوړه یې راوغورځوم په دا مازدیګر یې یو سهولت یې ورکړه بیا ته بیا راوغورځوم سړی ورته یې ورته هغه بړوزنې نه وایي ولې نه یم نو یې بل ځل خو چې به ما ګوتې دروړې نو په یو درز به مې راوویشتې او نن خو دونه درونې په خدای مونږ دې بېخ وویستې مونږ دې غرق کړو دا ولې وایي بل اوس چې ته تلې نو تا د الله دپاره هغه ونواله د خدای مدد د سره نن چې ځې د خدای رضا نشته درهم لرې روپۍ بنده شوې چې بیا به درته روپۍ درکړم نو د خدای مدد در سره نشته نو چې اخلاص در سره یو کار کې نو څوک به در سره مدد کوي وایم الله به در سره مدد کوي نو زه دې طالبانو ته وایم چې بچی د تنخواه فکر به نه کوئ بالکل به دا سوچ نه کوئ د تنخواه فکر به قطر نه کوئ بس درس کوئ په یو مدرسه کې ډوډۍ به خدای درکوي محتمم صاحب ته وایم محتمم صاحب فکر مه کوه د دین خدمت کوئ چې الله راضي شي او د پیغمبر او د الله احکامات د امت ته ورسوي الله به مدد کوي او تاسو ته وایم ای زما ورور چې څومره ناست یې چې کوم کار کوئ که مالي عبادت دی او که بدني عبادت دی نیت به م څه ووایه د الله رضا نیت به م څه بس دا به ووایه چې دا روپۍ دا پیسې د الله دي دا وجود د الله دی ځکه دا خندې لګوم دا د الله دی په دې خاورو کې لګوم چې زما الله زما نه راضي شي دا پیسې چې زه ورکوم دا پیسې د چا دي وایه د الله دي چې ما نه الله راضي شي که دا پیسې دی مت دا سوچ به وکړې که مدرسې له دا چنده ورنه کړم دا 1000 روپۍ او کور ته لاړ شم او ښځه مې ناجوړه شي او ډاکټر له بوځم زما به 10,000 ولګي نو چې پیغمبر وایي زه نه وایم الصدقة ترد البلاء صدقه مصیبت ختمه دا زه نه وایم څوک وایي راته دا څوک وایي یو ځل مې یو دغه کته هغې کې راځي چې یو هلک دا خبره غور سره واورئ دنیا کې خدای مدد کوي یو هلک په لاره روان و د میډیکل ریف چې وي
دا داروګان ماروګان دا نمونې ډاکټرانو له ورکوي او هغوی بیا دغه کوي دی روان دی او سخته ګرمي ده دا مخ یې تک سور دی او نور دی ښه تیز یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېده هغه بار دروازه کې ولاړه وه څه کار نه راته و چې دا میډیکل لفټ دا هلک یې وکته که نه نو د هغې پرې زړه خفه شو هله بچې دې سوري ته شه هغې سوري ته دننه کړه بچې هله کښېنه نه ابې بېبې لږې اوبه راباندې وڅښه ډېر زیات تږې وه مخ یې تک سور ورته و دا بوډۍ لاړه فرج یې کړله او پیپ پراته و د اوبو په ځای ولې یو ګیلاس یخ پی راواغېشتل د فرج او دی لږ ترې ورکړل او بچې دا پی وڅښه هغه پی وڅښه لږ دمه شو او لاړ څه موده پس دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو بېهوچه شوه خلکو یوړه هسپتال چې یې ویړه په هسپتال کې اپریشن وشو د زړه چې کوم بایپاس ورته وي غټ اپریشن او ورته وشو بوډۍ چې ویې کتل نو هغې بایپاس شو څه چل شو دا تا باندې هارټ اټیک بېهوشه وي ګاونډیانو وروڼو موږ درته اپریشن چې ښه برابر شوه او ګرځېده کوکټ نه یې کوزه کړه او جین یې کړه چې بس کور ته ځه نو چې هغه کوم ریسپشن والا هغه کوم کسانې هغې ورته وی بوډۍ په تا خو دومره لکه روپۍ خرچه راغلی دومره لکه روپۍ بس بوډۍ په ځان را کېښودې خدای دې ګاونډیان تباه کړي چې زه یې راوستم بس مړه به م که نه ما سره لکونه روپۍ کم دي ما سره سلي پیسې کم دي کم ځای نه ورکړم هغه خلک دې خدای تباه کړي خدای پاک دې بیخ وباسي چې زه هسپتال ته راوړم بس مړه به ما زما به څونه ژوندي زما څه دي دا پیسې بس هغې ورته وې بوډۍ چې هغې مختلف دا کاغذ وګوره دا کاغذ لږ لاندې وګوره لکونه روپۍ خرچه ده خو دا وګوره نو بوډۍ چې وکتل نو په هغې کې په انګریزۍ کې لیکلي پیډ چې دا پیسې جمع شوي دي بوډۍ خو څه ناڅه ساه واخېسته وایي دا پیسې چا جمع کړي زما څوک دي چې زما دا لکونه روپۍ دا زما دا خرچه جمع کړې ده یاره بوډۍ ته خو ډېره زوره وه ته شاید لاندې ګورې نه بره نیغه نیغه ګورې نو لاندې چې وکتل نو لاندې ورته لیکلي وو thanks for a glass of milk د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه هغه هلک میډیکل رفټ د هسپتال جوړ کړی او دا هارټ هسپتال او چې دا ښځه یې څنګه راوړې ده او هغه ته پیش شوې ده نو هغه پېژندلی چې دا خو هغه بوډۍ ده چې څو کاله مخکې په ما ګیلاس پیس کړي هله فري علاج وله وکړي نو چې بنده د یو ګیلاس د پیو په عوض کې چې ورسره شوې ده ښېګړه یو ګیلاس پیو په عوض کې لکونه روپۍ په بوډۍ لګی رب العالمین ماشاءالله د خدای نه مهربانه څوک شته نشته و اخلاص وکړه بوډۍ اخلاص وکړه نو هلک هم اخلاص وکړه نو تاسو هم اخلاص وکړه که نه اخلاص په دې خپل وجود کې چې دا خپل وجود د خدای لپاره کړو بیمارونه به خدای پاک وساتي که تاسو اخلاص وکړه چې دا 1000 روپۍ 2000 15,000 خالص قرآن له ورکوم د پیغمبر حدیث له ورکوم زما قرب قسم راته خورم ولې قسم خورم زما په قسم کې څه دي رسول الله مبارک فرمایي چې سار فرشته راځي اللهم اعط منفقا خلفا یا خدای چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي بدل ولا ورکړي دا خلف عام د دنیا کې هم دی او آخر کې هم دی او اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې یا تلفا چې کم انسان بخیل دی د خدای په لار کې پیسې نه ورکوي نو خدای دا مال یې هلاک کړي او بربادوي تاسو هم اخلاص نه کار اخلئ هلکه تاسو نه یو تپوس کوم نن څونه په شوق ناست یې او په ګڼ تعداد کې ناست یې او څوک دا ملګري او بره ولاړ یې په دې خوشحاله یې چې دا مدرسه روانه ده او که نه څوک خوشحالي دا سجد کې الحمدلله ووایه چې الله خوشحاله شي او په دې خوشحاله یې چې ستاسو په دې مدرسه مزاحدون کې د رسول الله مبارک د حدیثو درس کېږي دا باغچه د حدیث الله اکبر د پیغمبر نقشې الله به جمع کوي او د قرآن خدمت کېږي په دې خوشحاله یې که نه خوشحاله یې که